نو د وته چې تحریک چلے نو ستا تحریک په کار داو چې تا د خپل پټي دعوا کړې کانګرس سره چې بای د هندونو ځمکه نیولې هغه ته پر ډېر ښه کار د سیک نه نیولې ډېر ښه کار دی د بنګالي نه نیولې ښه کار دی د پنجاب نه یا د سند نه یا د بل نه نیولې بس هغه ته هم پټې پرېږده لیکن زما پټې به ما ته حواله کړې زما پټې به ما ته حواله کړې ما دعوا ونه کړه زه د هندو سره په دعوا کې هسې تله راتلم هغه سره شریک شو هندو سره مې رښتینې وکړه چې بھائی انګریز ډېر شي زما پټې به څه پوزیشن جوړي قربانۍ ما واکړې اسونه یې را باندې بګرځول کورونه تاله شو جیلو ته خلک راړل مړه شو لیکن ریزلټ چې راووته او کله ملک تقسیمېده انګریز به یې ځمه نو ملک چا ته پاتې شه وی نیم ملک د هندو شو او نیم چې دی نو د پنجاب شو او هندو پې دستخط وکړه او جنام پې دستخط ما زبۍ زما د پټي څه چلو شه هغه ستا ما ته دعوه نه وه ستا د پټي خو دعوه نه وه دعوه خو یا د هندو وه یا د مسلمان وه د پنجابي وه هغې له ما پټې نیم کړه ویل زما پټې اوس به څه کېږي هغه وی عدالت برخاست دی زه خو ځم کلي ته او ته پوه شو پنجابی پوه شو دا کاریان پاتې شو هلکه قربانۍ موږ ورکړلې جګړه موږ وکړه د انګریز په خلاف لیکن چې ویش راته زما پټې هغسې بېنومه پاتې شو هغه ته که موږ د خپل پټي دعوا کړې وي انګریز سره لکه سرکار کې ته دعوا وکړې هغه بیا اواز کوي سرکار بنامې پلان کې نو سرکار بنامې جناب یادېدو هغه بازوري کوله ګوان به پیش کول کاغذونه به پیش کول او وکیلان یې ورته نیولي او هندو چې کوم دی هغه خپل وکیلان او ډیډران نیولي خپل شهادتونه یې پیش کول هغه دوه ته به اواز کېده زه وغیرو کې تله راتلم کچرۍ ته به هسې تلم راتلم ما ته به اواز نه کېده ولې چې زما دعوه نه وه زما دعوه نه وه که ما دعوه کړې وې به سرکار بنامې باچا خان حاضر شه څه وې ته څه وې ما به ورته خپلې نمبر خطرې خورې خپلې پولې به مې ورته خورې خپل کاغذونه به ورته خوري چې وایي ته راتلې دا پټې زما و چې ته دې پټې ما ته پرې زما دعوه نه وه نتیجه څه شوه چې انګریز لاړه لیکن په وطن کې چې کوم دی نه ملک ازاد شو او نه زه د خان نه خلاص شوم 47 کې وایي پاکستان آزاد شو مطلب څه شو پنجاب آزاد شو پښتون خو نه آزاد شو که پښتون آزاد وي د ده به خپله جنډه وه خپله به سیکه وه خپله به خارجه داخله پالیسي وه خپل به حکومت و او خپل تعلقات به په اقوام متحده کې به ممبر و دې ته ازادي وي ته خو هغه نه لاړلی هغه ګیر وایي باچا خان بیا چې وروسته پوه شو یو سویلي و که سر یې داسې کړو چې زه خو هم لیوانو ته حواله کړم نو بیا خو تاریخ کې خو دا نه چې تاسو ویلې وکړې بس ویلي خو تاریخ بیا واپس نه راځي هغه خو چې اوبه دي په سیند کې تېرې کړې بس لاړې نوې چپې به بیا شمارې موږ پکې هغه کیسه خرابه شو خانم موجود شو زه د غلامین هم خلاص شو او بیا خانو لګېد هغه پنجاب سره لینډ ټیک کړو او هغه قوانین چې به څونه جوړېده پکې بیا مثال په طور باندې د کسانۍ تحریکونه مونږ شروع کړو چې په دې وطن ظلم و زمونږ به دوه نارې وي څه غواړې بنګۍ صاحب به خبره کوله ویل به څه غواړې ډېرو خلکو به وایي مونږ ځمکه غواړو نو ځمکه او ازادي یعنې دا دوه ټکي د کسان ځمکه څه دی غواړم چې ځمکه زما ارمان و زه به ځمکه وم او ما غوښتل چې یو ټوټه ځمکه ماته ملو شي د کور دپاره د ادارې دپاره د سکول دپاره د کور دپاره یو ټوټه ځمکه وي چې زه پې اوسم او په ما څوک اواز نه کوي چې ځمکې نه پاس دا زما ارمان یو کسان وایي مړو انکري مونږ ته تپوس وکړو چې رب دې څوک دی هغه ته نه کله ځمکه بني
اوس خبره دا وه چې کسان د دې ارمان لره قبر ته به یې وړو، ګور ته به یې وړو چې کاش زم د ځمکې د یو ټوټې مالک هغه دا ارمانو بنیادي مطالبه دغه جوړېدله. لہذا ځمکه او ازادي څه مطلب چې همدغه ازادي غوښتله چې سیاسي ازادي غوښتله چې زه په خپله طبع پارټي جوړم، په خپله طبع زه جنډه خېږم، په خپله طبع چې کوم دی نو زه نارا لیډران جوړم. سیاسي ازادي، سماجي ازادي غواړم د څه دپاره چې زه د خان برابر یم. هر څوک لکه اوس دلته کې موږ ناست ټول په کوڅو ناست بس خان به دا نه کول، خان به کټ کې ناست کوڅه کې تاسو په ځمکه ناست. سماجي ازادي نو ته برابر هم نه ګڼلې، هغه به خبرې کولې تا به ته ځمکه کړول. ستا دا پوه کړ کسان ازادي غوښتله، سماجي دا اقتصادي ازادي غوښتله چې بهی زه محنت کوم لیکن غیر قانوني بې دخلۍ به نه کې، مشقت به را باندې نه کې، بیګار به را باندې نه کې او نور د ښځو بېعزتي به نه کې. بس وطن دی، وطن کې زه چې کوم دی نو مطلب دا دی چې په خوښه او خپله مزدوري یا څه یا د یو قانون لاندې هغه کوم. دا مطالبې وې د کسان را پاڅېدل او په دوو طریقو یو ګټل. یو دا چې خپل منځ کې اتحاد وکړو، د نورو خلکو جنډې ختم کړي، خپل خلک راغونډ کړي، د دغه طبقې خلک، د دغه وړوکي مالک، مزدور، باغوان، دهقان، کسان، دا ټول راغونډ شو، اتحاد یو. خپل ځان له خپل مشران جوړ کړل، لکه د جنګو کاکا سي، لکه د سالار محمد سیاري په شان، لکه د عرب ګلي په شان، یا لکه نور داسې ډېر مشران سپینګیري د مرکزونو او صدرانو هغه یې جوړ کړلو او ایمانداري پکې وه. یو خلو یو اواز شو و ځمکه او ازادي غواړو او بیا یې د دې اتحاد په شا ټوپک هم ودرو، نوجوان تنظیم یې هم جوړ کړو. نو که جنګ جګړه به خان کوله د هغې مقابله به زنګ ځوانانو کوله. شپږ شلي مړي د خانانو شوي، شپږ شلي مړي زنګ نه شي. موږ ګټه وکړه، یو قسم ګټه هم داسې وکړله چې خان هم د بانډو نه پاسو او هغه برخې اجارې هم پې بندې کړلې ځکه چې سیوا هغه وخت یې موږ سیوا نه ورکړل. د کار بیګار نه هم ځان خلاص کړ، خپل سیاست ناراج جلسه جلوس هم وکړو، خان سره برابر عدالت کې ودرېدو، سترګې مو له په سترګو کې ورکړلې، تاڼه کې برابر شو. لیکن هغه وخت کې هم موږ به دا خبره کوله چې وایي دا تحریک چې دی دا لنډ تنګ دی، د دې یو خاص لوښی دی، یو خاص پوري مطالبات دي. دې دپاره چې تاسو کوم مبارزه کوئ دا ټیک ده، ځکه چې ډېرو خلکو به دا دې ته بد وي، ډېرو خلکو به دې ته بد وي. لیکن هغې کې خطا وشوه چې هغه وخت کې بعضې حق پرست مولیان زنګ په طرف شو، ځکه چې دا خبره به عامه کېدله چې وایي خدای پاک ځمکه ورکړه ته یې څنګه دی، کفر دی، کساني کفر دی، او ویل به مسلمان یې که کسان یې. لیکن دلته کې داسې عالمان پیدا شو چې هغې ووایي چې نه خدای پاک خو ځمکه پیدا کړې ده، لیکن دا ویش چې شوی دا بیا ما ورته خپلو کې یعنې دا خاني او دا د سړو کار دی. خدای پاک ظالم نه دی چې یو تن دونه ظالم کړي او اکثریت خلک دې مظلوم کړي. نو څه د هغې حق پرستو مولیانو په زور، څه تاسو د خپل طاقت په زور، د خپل ایماندارۍ په زور، څه د ټوپک په زور باندې دونه مکړل چې هغه خان هغه ظلمونه لږ ډېر ختم شو. او نن چې موږ اندازه لګو نو په سلو کې 80 کسان به داسې چې هغه د خپلې ځمکې مالک شي. یو 10 مرلې کور به یې شي، یو 15 مرلې کور به یې شي، یو 200 ایکړه ځمکه به پیدا کړي او ډېر لا پاتې ول چې خان دې څنګه مجبور کړ چې هغه په ځمکه کې هغه ته ګټه نه معلومېده، ځکه چې مخکې په ما کار بیګار کو هغه به مدن کور ته وړو، بیا ما کار بیګار بند کړ، هغه خپله خودکاش نه شي سنبالو، خپل باغ یې نه شي سنبالولی، ځمکه یې نه شوه خرڅولی، کسان پې بنده کړې وه. نو ځمکې هم ارزانې شوې، رجسټرۍ هم روانې شوې او تر دې پورې چې تر ننه پورې څوک ځمکه غصوي، نیم وایي کسان نه بالې، نیم ځان له
یا ریټ یې ډېر کم او چونکې کسان سره سرمایه څلور شپږ کاله جمع شوې وه چې خان نه و لوټلی په هغې ځمکې واخېست او یا کاله او یا تنه د څه نه څه ځمکې مالکان دي که مزدورانو ځان یې کلي جوړ کړل نوې کالونه فقیر آباد او مسکین آباد او غریب آباد او دا قسم او باقي مزدوري خو اثړی کوي ستاسو عادت ښه شه ستاسو مثال په طور باندې جامه بدله شوه لوښي لرګي چې کوم دی نو هغه شو میلمه او اجرا د رم جوړه شوه هغه سکول او مدرسه او سړک هم را پیدا شو لیکن سره د دې به موږ تاسو ته وایي چې دا خو یو قدم و موږ واخلو یا یو قدم چې مزل کوي نو قدم به اخلي قدم موږ واخلو هغې کې موږ ځینې مراعات ګټې ترلاسه کړي خو اوده کېږئ به نه دا به وخت کې موږ وي ځکه چې مزل دا په سر پروت مزل پروت اب مزل چې کم دی نو بس وړه ډېرو خلکو بس دا کافي وګڼله هغه وایي چې بس دغه ډېره ده بس څادر یې واغوست یې نورې پاټۍ ماټۍ راکړې او دغه وجه چې نن د جنګو کار هغه دی دا د هغې تعداد دی یعنې دا شنهګار د خلکو دونه خو موږ د کسانۍ یو عام جلسه چې کوم دی نو هغه به موږ چې کولو دا خپې بلې خپې به را روان وو د لسو شلو میلونه به را روان وو دا خلک ختمېده به چېرته په ډوډۍ چا نه شو مړولی دا ولې چې تاسو هغه یو قدم منزل وګڼو حالانکې منزل لرې او بیا به هم هغه غریبي راځي په تاسو باندې لکه یو سړی عربو ته لړ شي څو پیسې وګټي بس کور ته راشي ټي وي والي او اخبار هغه والي ډېډو والي او څو جامې ښځو مزو ته راوړي نوکري خو هر وخت نه هغه هسې ختم کړي بیا چې دوه درې کاله تېرېږي بس بیا ایسته سني بیا ریډیو هم خرڅوي او ټي وي هم خرڅوي او کور هم خرڅوي هر څه دا همداسې لکه چې تاسو یو دوبۍ ته راغلئ نن ته ګرانۍ ته ګورئ چې نن د چیو سال دی د وړو سال دی د چینو سال دی د بېروزګارۍ سال دی او د دې لوټ مار او ټیکسونو سال دی د دې څه مطلب دی دا مطلب دی چې دا ګرانۍ دا چې کوم مخامخ سیلاب را روان دی دا به تاسو بیا لاګو کوئ روز تر ورځه به بیا غریبانان کېږئ بیا به مفلس کېږئ بیا به چې کوم دی مزدوري او نوکرو ته نوکرۍ کوم دی اوس خدای په لګونو نوکران د هغه شته نوکران وباسي عربو فیصله کړې ده چې څونه لکه پښتانه دي شپږو لکه به د وطن نه بار وباسم نن یې ټیم دی نن به جال را روان شوي عادي نه پرېږدي خپل ملک یې ورباندې آباد کړه سړک یې ورباندې جوړ کړه بنګلې یې درباندې جوړه کړه پلازه یې درباندې جوړه کړه اوس هغه وایي زما ضرورت نشته بات